مخکې ان ډیر کال کېږي په یورپي ممالکو کې رښتیا ښځې د ښځې سره نکاح کوله چې دا سو حق ده او سړي د سړي سره نکاح کوله چې دا لیواتت ده خو اسلامي ملکونو کې دا کار نه و نو لیواتت د سړي د سړي سره لیواتت د سړي د هلک سره دا حرام قطعي ده حرام قطعي ته څوک حلال وایي هغه کافر مرتد د دایرې د اسلام نه وتلی انسان ده نو پاکستان حکومت چې په خپل پارلمان کې په اتفاق د آراو سره په اتفاق د وزیرانو د وزیر اعظم او د صدر مملکت سره دا کوم بل او کوم قرارداد چې پاس کړی ده چې نر د نر سره نکاح کولی شي او ښځه د ښځې سره نکاح کولی شي په دغه قرارداد باندې چې چا دا پاس کړی چا د قرارداد ته ووټ ورکړي چا لکه مطلب دا قرارداد جایز بللی او چا ورته جایز ویلي نو هغه ټول په دې باندې کافر دي هغه که ملایي که امي وي که وزیر وي که د پاکستان وزیر اعظم وي که د پاکستان صدر مملکت وي تر څو پورې چې توبه نه ایستي د دغه لکه مطلب دا عمل نه او دغه قرارداد نه دته کفر نه ویلي دته باطل نه ویلي نو دوی مرتد دي د دایره د اسلام نه وتلی دي د دوی مال اخیستلم حلال دي د دوی وینه تویولم حلال دي دوی بالکل مرتدین دي نو د نن نه بعد چې تر څو پورې پاکستان حکومت د دې ناجیز عمل نه توبه نه ایستلی او برسریان اعلان نه کړی چې دا ناروا ده بالکل د دوی خلاف جهاد دا فرض ده په ټول مسلمانانو فرض ده د تحریک طالبان پاکستان بالکل په دغه وخت کې د دوی په خلاف باندې برحق دي چې دوی په خلاف باندې جهاد وکړي هر څوک د دې ظالم او د دې جابر او د دې غلط مرتد حکومت په مقابل کې مړ شول هغه بالکل شهید ده او څوک چې د حکومت په حمایت کې د طالبانو د پاکستان د طالبانو خلاف جنگيږي هغه بالکل مرتد ده په دغه قرارداد باندې په دغه بل باندې هر څوک چې په پاکستان کې د دې حمایت کوي هغه بالکل مرتدین دي البته چې چا حمایت نه کړی کوم پاکستانی عوامو علماو مسلمانانو د وی په حق کې موږ دا نه وایو چې وی مرتد دي یا وی کافر دي او